الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رواه البخاري. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: د انسان د هر عمل اجر او ثواب زیاتیږي، یو نیکی په لس چنده زیاتیږي او تر 200 پورې رسیږي. الله تعالی فرمایي: مګر روژه خاص مقام لري، دا روژه زما لپاره ده او زه پرې اجر ورکوم. محترم مسلمانانو ورونو، د رمضان مبارکه میاشت ده، یو ډېر ګټور چانس او فرصت دی. باید له دې فرصت څخه ګټه واخلو، لمونځونه وکړو، روژې ونیسو، عبادتونه وکړو، صدقې ورکړو او خپل وخت په هر قسمه عبادات باندې قیمتي کړو. قولي، فعلي، مالي، بدني او هر اړخیزه عبادتونه وکړو. که څوک روژه نیسي او که څوک یې خوري، دا وخت روان دی، تېرېږي. نه روژهدار له ورځې څخه مړ کېږي او نه روژه خور هوا ته خېژي. نه ژوند روان دی، تېرېږي. تر را روانې روژې پورې څوک مړ او څوک ژوندی. نو کوشش وکړئ چې دا روژه په عبادتونو سره تېر کړو. الله رب العالمین موږ ته په دې حدیث باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې زموږ اخره خاتمه ښایسته کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.